بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د اکسل پروګرام دوهم درس ته روز موږ فقط د اکسل پروګرام د سیلانډ معرفي کړو. نو بیا راځو اکسل پروګرام راخلاصو. لا اکسل ته راخلیدو سیدو څخه ورسته بلانک ډاکومنت اخلم. له بلانک ډاکومنت څخه ورسته موږ په معرفي باندې مکمل خبرې کړې. مشکل خو نه ستاسو سوال پوښتنه خو نه لرئ کې کنه چې متوجه نشئ. راځو اوس له ورسته موږ هم مینو لرو. صحیح سو هم مینو څه کار کوي؟ زه راځم یو ټیبل بر اخلاص کوم سیده ته په ټیبل په مثال دا ټیبل موږ جوړ کړی دا. صحیح سو یا به یو بل ټیبل راخلاص کوم ټیبل ګودام او ټیبل دا به ان شاء الله راځم دا راخلاصوم. یو وخت ولرئ او دا به هم خیر دوه کې به کار وکړو. صحیح سو اوس راځو دا ټیبل سیده موږ جوړ کړی دی. مثال خبره دا ټیبل دا له یو ورسته اوس ګورئ موږ دلته چې لرو پونټ لرو. اول پونټ دا خو موږ ګورئ پورټ پروګرام کې همیله سي مثال پونټ ورته چینجولی سي. دلته مختلف پونټونه دي کولی سي دې څخه استفاده وکړئ او سایز یې غټېدو سي مثال د سایز اندازه دې څومره یا هم بیخي انشاءالله ښه زده دي که نه. او همدارنګه که غواړئ چې مثال له اتو څخه کمولی نه سوی او له دوه نه غټولی نه سوی. که غواړئ چې مثال له اتو څخه غټ مثال کوچنی کړي نو بیا به راځئ له انکریز پونټ سایز څخه استفاده کوئ چې له دوه نه څنګه کوو پسې اټوو او ډسکریز پونټ سایز دې مثال له اتو نه بیرته درته کوچنی کوو. بولډ او ایټالیک او انډرلاین دې خو انشاءالله سره خلاص دی. فقط چې ورکوي انډرلاین بولډ خط بولډوي ایټالیک کږوي درته او انډرلاین خو در معلوم ده یو سینګل ډبل انډرلاین دی دوجه کې. صحیح سو فقط دا فرق ده. له یو بعد راځو دلته سیده بټن بارډر لرو. دا څه کار کوي؟ اوس دا ټیبل سیده ګورئ چې مثال دې ته وګورئ دا سیده بارډر لري خو دا ځای سیده مثال چې دا بارډر نه لري. زه مثال له خبرې اوس ګوره دا مې ولیکل افغانستان مې ولیکو. صحیح سو افغانستان مې ولیکو. اوس ګوره راځه مثال د افغانستان په دوه ځای کې لیکلی ده په دومره اندازه کې. صحیح سو اوس دغه اندازه چې زه فقط مکمل دا انتخابوم دې خواته هم دا سره انتقالوم دومره اندازه کې اوس موږ لیکلی ده. دا اوس چې کله زه پرنټرون کنټرول پی پریس کوم دلته دا بارډر راځي نه راځي که نه. که غواړئ چې مثال بارډر راشي نو دا به انتخاب کې هر څومره ځای چې تاسو انتخابوئ انتخابولی سئ. بیا به راځئ بټن بارډر ته راځئ مثال لاندې فقط ولري برسیره او لیفت چپ او رائٹ نو بارډر بیخي ونه لري. آل بارډر آوټ ساید او دیس آوټ ساید بارډر فقط بیرون ورکوي ډبال ورکوي. آفرین. او بټن څه رقم به ډبل به. صحیح سو نو دا مختلف بارډرونه دي مثال ډبل سنگل یې مثال ټاپ او ان بټن یې مثال دا هم په دغه شکل سره ټاپ ان ډبل بټن دي مثال ټاپ ان ډبل بیټوین باټم بارډر سره. صحیح سو نو دا کولای شي ټول څخه استفاده کړئ. مثال دا مې هم ورته استفاده کړو او دلته راځم مثال آل بارډر هم ورته استفاده کوم. اوس به ګورئ څومره ښکارېږي. اول چې مثال دا مکمل دا به بیا انتخاب کوم دلته به تاسو دا بیا ورته انتخاب کړئ. دا مې انتخاب کړو. اوس ګورئ که چېرته مثال دې ته وګورو دغه چرترا پسې ده ډبل د نور سیده مابین کې زه مثال نری راغلو. صحیح سو نو دا په دوه شکل سره مکمل ترتیب سو. له وروسته اوس تاسو غواړئ چې دې بارډر ته څه رقم ورکړئ یو رنګ ورکړئ. نو بیا به راځئ دلته لږ رنګ نه شئ ورکولی. بیا به راځئ بټن بارډر ته به راځئ له وروسته ډراو ټیبل لرو. په دې باندې کلیک وکړو دلته به څنګه کوئ. دلته اوس ګورئ که دې باندې کلیک وکړئ دا ځای درته بارډر کوي. ګورئ داسې مکمل څنګه کوي بارډر کوي درته. خو کوم ځای فقط آوټ ساید بیرون هغه کوم ځای چې انتخابوئ دی هغه فقط هغه آوټ ساید سره کوي درته بارډر کوي. خو که چېرته ته دې سره کنټرول بټن ونیسئ بیا مکمل درته بارډر کوي. ګوره مکمل هغه اوله خانه دومره خانه ټول درته بارډر کوي. زه بیرته کنټرول زیډ کوم نو دې ته به رنګ څنګه تصور کوئ رابسئ. اول به تاسو دلته یو رنګ انتخاب کړئ لاین نمبر مثال کوم رنګ ده سور. اوس راځئ کنټرول ونیسئ. کنټرول هم چې ونیسئ فقط پر آکاش کې ګوره ټول ته رنګ چینج شو که چینج نه کړو سور سو. او دغه دوهم چې دا ډراو بارډر ګریډ چې دا بدون کنټرول بټن څخه ګوره ټول هغه نیسي داسې ټول درته بارډر کوي. صحیح سو او که دلدې سره کنټرول بټن ونیسئ بیا دا هم فقط آوټ ساید ته څه رقم ورکوي بارډر ورکوي. دا بیرته کنټرول زیډ کړئ. هغه وروسته اریزر ده. اریزر څه کار کوي؟
پاکوي مثال دا چې بارډر ختم کړه دا بارډر هم څنګه کور ختم کړه لیغه بعد بیا راځي مثال دوجه کې دا لاین سټایل لرو لاین سټایل څه کار کوي نو سټایل دا کوم سټایل سره غواړي چې مثال دا ورته ورکړم دا سټایل نه څخه امور بارډر نور بارډر نه هم تاسو استفاده کولای شئ ساده په دې باندې ورته کلیک وکړئ نور په ورته د خپل حالت ته ولاړ شئ راځو بل زدا رنگ دا حکم جاته ټیکس فل کلر دا غواړي چې مثال دا د خط شاته رنگ ورکړي بیا کولای شئ رنگ استفاده کړئ مور کلر کولای شئ نور رنگونه هم استفاده نو کړئ او که چېرته مثال غواړئ چې خپل خط رنگ ورکړي نو بیا ول چې نه استفاده کوئ فونټ کلر نه به استفاده کوئ پوهېږئ خو انشاءالله بیا راځي مثال دلته خپل دوه رنګو څخه استفاده کړئ هر رنګ هم صورته استفاده کوو له هغو بعد بیا راځو دلته د الاینمنټ لرو الاینمنټ څه کار کوي اوس ګوره زه مثال دغه خانه یو څه غټوم او دا کلم هم مثال دومره اندازه کوم اوس دا خط چیرې لیکل سوی دا په لاندې خوا کې چپ لاندې خوا ته چپ ده کنه نو غواړم چې مثال دا پورته لاړ شو اوس کومه خوا ته شو پورته شو خو چپ طرف ته پورته دی سینټر کې دی صحیح شو او غواړم چې مثال نه هوریزونټال او ورټیکل سره کوي سینټر کې بیا راځي دا ورته انتخاب کوس هم عمودي او په څنګه سو سینټر دا الاینمنټ دي تاسو استفاده کولای شئ صحیح ده یو په د افغانستان سره کوم لیکل عمودي کو افقي افقي لیکل کنه چیرته مثال وایي چې نه دغه شټال سره اوس داسې ډیګنول شکل سره څنګه کولی کڅو ولې مثال دا بل خو دا سره نشته سي دا یو څه غټه کې بیا ښه کار کوي ورټیکل راسي ګوره ورټیکل بازو له هو کې شاید لیدلې مثال داسې ځان ته حروف نه داسې سیده راته ولیکل کنه اوس که غواړئ مثال نه داسې نسل دی خو داسې ورته نشته سي آفرین او که چیرته مثال روټیټ ټیکس ډاون باندې کلیک وکړئ بیا ول فاصله ولیکل سي او که چیرته پرام سیل الاینمنټ باندې کلیک وکړئ نو بیا تاسو دلته خپل اندازه که څنګه اندازه ورکړي مثال ته درجه تاسو خپل کولای شئ مثال ته ورته اندازه کوي په دوجه کې مثال ورته برابر ورسوي او خپل ورته لیکي بیا راځي مثال دلته ورته لیکي مثال دومره اندازه درته لیکل وکړي که ګوره دومره اندازه څنګه سو تاسو خو سوال نه ښکارېږي یا خو ته ولاړ ډېر فرق صحیح سو دا به هم مکمل کنټرول زید کما دلته سیده یو بل شی هم اضافي ده اوس ګوره دلته سیده د افغانستان ولې پرا نه ښکارېږي کالم سیده کوچنای ده کنه دا به څنګه غټیږي دلته راسي ډبل کلیک دلته وکړه ګوره کالم د خط په اندازه سو کنه اوس راځي بیا دلته کلیک وکړئ دا ټول داسې نه کېږي تاسو غواړئ چې مثال کالم نه غټوئ خط دې وړکی سي بیا به تاسو راسئ ګورئ کله چې مثال دغه چېرته راغلی دلته به تاسو راسئ دا فارمټ سیل الاینمنټ ته راسئ دغه یو شیرینګ ټوپیټ چې ده دا یو شی کې نه وای ده دا نور شی ورک ټیک چې ده ګورئ په دغه ځای کې وایو او دغه مور مرچ سیل چې ده د هغسې مرچ سیل به انشاءالله بیا دلته وایي صحیح ده شیرینګ ټوپیټ به ورته انتخاب کوئ وکې اوس ګوره هغه افغانستان یې څنګه کو کوچنی ټولو کې نه فقط کومه خانه ستاسو ورته انتخاب کړی هغه خط یې کوچنی کو مخکې به کالم ورته غټاوه اوس یې خط څنګه کو ورته کوچنی کو صحیح ده له هغه وروسته مثال دا خط د ښي طرف ته ولاړ شي چپ طرف ته ولې یو انچ دوه انچه کولی شي مثال یو بلې خوا ته یې بوځي او بل چې دا د وجې کې زده ګورئ موږ چې لیفټ رایټ ټیکس ډایرکشن لرو دا د انګلیسي او د پښتو لپاره استفاده کوي سپورټ پروګرام کې هم یې لرو که نه لیفټ رایټ د څه لپاره کار کوي انګلیسي لپاره کله چې فقط انګلیسي ژبه لیکي او رایټ ټو لیفټ د پښتو لپاره خو که کسټم انتخاب کړئ دواړه ژبې لکه هلته چې لیفټ رایټ چې د دواړو ژبو لپاره یې کار کوه دغه خپله که کسټم اول ورته انتخاب یې که دا چېرته انتخاب یې که پښتو لیکې که انګلیسي لیکې که فارسي لیکې هر څو ژبې چې میکس لیکې هغسې د ګډوډي به نه راوځي صحیح ده او بل چې دا راپ ټیکس ده راپ ټیکس څه کار کوي اوس که چېرته مثال زه دلته معلومات لیکم زه مثال دلته ورته لیکم چې ان د نیم آف الله صحیح سو اوس دا معلومات چېرته ځي خانه خو نوره ډاکه سوه کنه دا بله داسې مخته ځي چې کنه نو که غواړې چې مثال نه دا خانه چې څومره ده د عمره معلومات یې ولاړ سي د هغه وروسته دې لاندې راسي کنه بیا به رپ ټیکس باندې کلیک کوې اوس ګوره معلومات څنګه سول لاندې راغلل سر هم خلاصېږي بېرته کنټرول زد کوم یو وروسته مرچ سیل لرو صحیح سو مرچ سیل څه کار کوي مرچ سیل کې اول چې ده ګوره مرچ ان سنټر ده دا څه کار کوي چېرته مثال غواړئ چې دا خانې سره کنکې سره مرچ کې انتخاب یې کړه انتخاب څخه وروسته مرچ کلیک وکړه دا سره کنکړې درته مرچ یې کړې او له هغو بعد د وجه کې دا مرچ
اکراس لرو صحیح سو. اوس راځو دا ټول انتخابو مخکې ګوري دا انتخابو مثال دا خانیم انتخاب کړي که اوس مرچ چل باندې کلیک ګوره ټولې څه رقم کړي یو ځای درته مرچ کړي. اوس بیرته دا تاسو غواړئ چې نه داسې نه غواړئ چې فقط توپخي شکل کې څه رقم کړي دا ټولې مرچ کې یعنی فقط دا کلمونه دې ختم کې ټول دا کوم جنس انتخاب کړي افرنګان د فاتسي دا مرچ اکراس باندې کلیک وکړئ فقط ګوره په کې ټول څه رقم کړي درته دا خوراګان پاتس پاک کړي خوراګان درته پریږدي کلمونه درته پریږدي لهغه بعد بیا دلته مرچ سیل لرو دا هم اتوماتیک مکمل ټول درته ښکاري که چیرته مثال غواړئ دا بیرته وویشئ نه خپل حالت راسي کلیک وکړئ بیرته راځي مثال دلته به تاسو ان مرچ ورته انتخاب کړئ بیرته په خپل حالت سیده راسي درته مشکل خو نشته تبدیل لهغه بعد راځو دلته نمبر لرو نمبر څه کار کوي راځم مکمل انتخابوم او دا ختمومه که چیرته زه مثال دلته ماشونه ولرم مثال دلته 400 مې ولیکل او دا داسې راکش کومل دي نقطې تاسو دا ونیسئ داسې کش کې لاندې مثال داسې پسې اضافه کېږي صحیح سو خو اوس یې ټول څه ولیکل 400 که نه دا خو وینئ دا اټوپیټ اپشن په دې چې کلیک وکړو دلته فیل سیریز باندې کلیک وکړئ او به ټول مثال 1 2 3 داسې ته واوړي صحیح ده او که چیرته مثال 2 ماشونه ولیکئ دلته مثال ورته لیکئ چې 400 او دلته ورته لیکئ چې 700 که نه دا همسې ورته انتخاب کړو اوس دا دوه داسې کش کړئ لاندې کش کړئ د دې نقطې داسې کش کړئ لاندې هغلته بیا په دوو شکل سره 900 800 زر داسې سلسل به داسې په سوري اضافه کوئ پوه شوې دا ماشین دی اوس دا نه درته معلومېږي چې دا افغانۍ دی مثال کالدار دی ډالر دی څه دی که نه نو بیا به تاسو دې که جنرل ورته انتخاب ده تاسو نمبر فقط اشاریه ورسره اضافه کوئ صحیح سو دلته مثال راځي دا کرنسي ډالر علامه ورسره اضافه کوئ مثال راځو لاندې راځي دا مختلف ډیټ په تاریخ درته بدلوي مثال دا نور په ټایم درته بدلوي دغه پرسنټیج درته بدلوي دا مختلف سمبولونه په دغو تاسو بدلولی شئ صحیح سو خو مهم چې د مثال دلته د جنرال دا نمبر او دا کرنسي ده صحیح سو نور ماشینونه تاسو لیدلی شئ چا په هغه باندې تبدیل کړي په تاریخ باندې داسې ده درته تبدیلوي صحیح سو یو بعد اوس راځو مثال دغه علامې خو خود دلته مثال فقط دی ډالر ده غواړئ چې مثال ډالر علامه انګلیس یونایټډ سټیټ د مثال غواړئ چې مثال برطانوي کومه پیسه ده پیسه یې څه ده دغه علامه چې ده ګوره یونایټډ کینګډم پاوند ده ګوره پاوند راځي مثال ایرو ده له هغه وروسته چاینیز ده چینایي ده که نه خو اوس د افغانستان کومه یوه ده AFN ده که نه داسې به راځي اوس به دا له کومه کوو بیا به تاسو راسئ دا مو ورته به راسئ مو ورته څه رالی نو دلته تاسو ورته سرچ کوئ څه شئ ورته سرچ کوئ ګورئ چې ADF د مثال لاندې راځي FA د AFN ده دا ورته انتخاب کوئ دا هم ورته اوکې کوئ اوس ګور ټولو سره AFN راغله که رانغله خو خصوصي په انشاءالله بلکې غواړئ چې خپله پرسنټیج علامه ورکړئ ګوره پرسنټیج علامې ټوله ورسره راځي غواړئ چې مثال کامه ورکړئ چې په کامه جدا کړئ درته غواړئ چې مثال دغه اشاریې ورته زیاتې کړئ او بېرته یې کمې کړئ دا درته زیاتوي او بېرته یې درته کموي یوه خبره دلته ګورئ زه مثال یو بل شیټ به واخلم مثال راځم دلته یو شیټ مې واخست دلته زه لیکم یو او دلته ورته لیکه دوه مه لیکل اوس دا دواړه انتخاب کړئ دغه نقطه خو وینئ ده دا داسې لاندې راکش کړئ ګورئ 1 2 3 داسې هر څومره کش کړئ حساب ټول څنګه کوي درته چې په ووټ کې دغسې نه و که نه ووټ کې هم داسې یو چل کېږي هم درته ویلي ول زر به درته کار کوم صحیح ده چې کله په ووټ کې مشکل درته جوړ لکه مثال خبر راځو ګوره دا ټیبل هم جوړ کړی ده صحیح سو راځه مثال دا ټیبل هم جوړ کړی ده اوس غواړئ چې مثال دلته چې ولیکې 1 2 3 نو دلته مجبور یاست چې داسې به لیکې 1 2 3 که نه دا خو سخته راځي مثال شاید غټ ټیبل وي دې سره تاسو چل کوئ دا فقط انتخاب وایه انتخاب څخه وروسته به تاسو راسئ هم ته څه راغلی ګورئ موږ دلته چې ویلي ول نمبرینګ دلته ورکه ټول ته اتوماتیک ورکړو که ور نه کړو اوس هم چې ورکړو ټاپ بټن ونیسئ نور خپل اتوماتیک هر یو ته ورته ولې داسې راغله دغه مارجین یې سیده ګورئ لیاوټ ته به راسئ مارجین حاشیه سیده مثال چپ طرف ته څنګه ده کامه دا ورته صفر کوئ اوس به ګوره سینټر ته راسئ ټول به درته ښکاره سره مو خلاصېږي پې دا به بند کم بېرته فقط خبره په اکسل کې راغله له اکسل څخه داسې حادث شوه نو هر شی داسې ده صحیح سو د هفتې ورځ اوله کومه یوه ده
ها زه مثال له فرایډې څخه شروع کوم صحیح سو فرایډې داسې راځي فرایډې ورته ولیکله مثال د یکشنبې او دوشنبې نه درځي مثال په ذهن کې نه درګي یادش کړئ سوي دي یوه ورځ ولیکه یوه سهار یوه اسانه او درته لکه فرایډې کاشکه ګوره سټرډې او سنډې منډې ټیوزډې وینسډې دا ټول درته راوړولې میاشت مثال مې تر ټولو اسانه میاشت ده که نه غواړې چې مثال لیغو نومه نه راوړی ولیکله لیغو رسه داسې لاندې کاشکه ګوره اپریل او مارچ او جون داسې نو که چېرته مثال تاسو اوس پره مې ورته ولیکو پره راته راوړو که نه بعضې ځای کې فقط داسې لیکلی مثال د جونې داسې لیکلی که نه دا هغه دی کنټرکشن دی که نه ګوره جولای او اګست او سپتمبر او اکتوبر او نومبر ټولې داسې هلته مخففات بیا درته راړی چېرته مثال پره ورته ولیکې بیا یې پره درته راړی صحیح ده بل راځي مثال یو ولیکم بعض وخت کې تاسو یو لیکلی اوس دا غواړئ چې مثال داسې لاندې راکش کړئ ګوره کله چې داسې لاندې راکش کړئ هغه ټول څنګه کوي درته یو غواړئ چې دا په یو دوه درې حساب کې نو بیا به راځي او ټپیټ ته به راسي دغه سریز ورته انتخاب کړو ګوره یو دوه درې ټول ته واړوئ پوه شوئ په انشاءالله مشکل خو نشته بس ده که مخ ته لاړ شم ښه زه به دا ډیلیټ کړم او دا به هم ختم کړم دا به هم کلوز کړم Podemos gostar lá.